ټول حسرتونه ارزوګانې مې د پند زړه کې زه د خپل ځان قبر په خپله یم ما ملټوه ای د لوی بورجل پیغلې ما سره جونګړه کې ای د لوی بورجل پیغلې ما سره جونګړه کې شپه تر سپین سبا او ته دا باسي ګپ یار صبر چې د مخ نه پرده ماته کړم زما د یار کلی راورسېد چې خپه ماته کړم ملګرو صبر چې د مخ نه پرده ماته کړم زما د یار کلی راورسېد چې خپه ماته کړم هیدره هله به زه خپل مرام ته ورسېږم هیدره هله به زه خپل مرام ته ورسېږم چې قلم درکړم ستا په لاسو کې وسله ماته کړم سلامونه مې واخلې ستاسو ملګری ستاسو ورور ارون باچا یم او سره د خپل ګران ملګري واجد علي سره غوث علي شام دی راسره او زموږ ګران مشر خانجیم دی راسره په دې تمه په دې امید چې روغ جوړ خوشحاله به د ژوند په ښو شوبو کې به یې ګرانو کتونکو یو ځل بیا راغلي یو د سوات په ګلورینې سیمه دا ټیم ناست یو زموږ ګران مشر استاد صاحب وحید علي در صاحب سره دا پروګرام یو ځل بیا را جوړ کړی دی تیر ځل موږ د استاد صاحب سره یو مرکه دوه وکړه تقریبا یو مرکه ډېره تفصیلي وه په هغې کې د استاد صاحب ژوند موږ پوښتلی او ژوند وغیره استاد صاحب د کوم ځای سره تعلق ساتي بهرحال ډېر مینهوالو استاد صاحب پېژني بلکې د ډېرو مینهوالو په وینا باندې په درېیم ځل باندې موږ راوړو دا زموږ خوشنصیبي ده د استاد صاحب سره د هغه مینهوالو په وینا باندې موږ په درېیم ځل بیا راوړو په دې تمه په دې امید چې استاد صاحب به څه نوي څه لیکلي تېر ځل موږ په دویمه مرکه کې د استاد صاحب نه چې کوم د کرونا وایرس په حواله باندې هغه نظم ریکارډ کړی یقینا چې ډېر زیات ملګرو خوښ کړی ځل بیا درته په خپل پروګرام کې هرکلی او سلامونه مې واخلې ډېره مننه هارون باچا ستاسو موږ خوږ ملګری واجد علي خان خانجي او غوث علي تاسو ته ټول کیمرا ټیم چې تاسو راغلی او زموږ جونګړه کې زموږ سره ناسته وکړه یقینا چې زه ستاسو زیار او ستاسو د ادب پسې دې هلو ځلو ته ډېر په درنه سترګو ګورم او زما دعا ده چې الله پاک تاسو په دې خپلو هڅو کې کامیاب او بریالي لري ډېره مننه استاد صاحب یو ځل بیا د وخت راکولو تیر ځل مونږ چې مسلم کتونکو ته وایي چې مرکې خود ودرېو شوې بهرحال تفصیلي مرکه به دا نه کوو خو دا راته استاد صاحب چې ژوند نن سبا کې څنګه روان دی کرونا ماحول دی لاکډاون دی هر څه بازارونه وغیره دا بند دي سکولونه هم بند دي نو نن سبا کې وخت څنګه تېرېږي باچا الحمدلله د الله پاک لاک شکر دی ژوند ډېر ښه روان دی خو د انسانیت او د رنځ دغه ته چې ګورم نو یقیني زړه مې یو درد کوي او د الله نه سوال کوم چې الله پاکه دا رنځ او دا وبا چې دا په خپل رحم او کرم باندې د دې انسانیت نه د دې نړۍ نه د دې خلکو نه زموږ د دې سیمې نه دا زر تر زره ختم کړي او دا خلک چې بیا هغه زور حالت ته راولي چې خلک هغه خپل هغه خوشحالیانې خپل دغه بحال وساتي استاد صاحب دا راته ووایه ډېره مننه په اولنۍ مرکه کې ما ستاسو نه پوښتنه کړې وه چې شعرونه په ماشاءالله بالا خوندور دي ډېر خلک خوښوي کتاب په اړه به راته څه وایي کتاب ستاسو سره دومره موشه چې یاره کتاب به چاپ شي کتاب په اړه به زموږ کتونکو ته موږ ته به څه وایي باچا کتاب په حواله خو مواد ډېر دي خو په ادبي میدان کې زه خپل د کتاب جوګه لا نه ګڼم ځکه چې ډېر غټ خلک دي غټ شاعران دي هغو کتابونه راکړي نو زه هم غواړم چې موږ یو پخته ایج ته ورسو پخته ذهن ته ورسو د هغې نه وروستو یو داسې کتاب د خلکو ته لاسو کې ورکړو چې هغه مینهوال چې دي هغه خوښ کړي او هغې ته څه فایده څه ګټه ورسي نو انشاءالله د کتاب خیال مې دی خو لا اوس زه د هغې ځان جوګه نه ګڼم ډېره مننه استاد صاحب زه یم چې کتونکي به ستاسو د شعرونو ستاسو د غزل اورېدو په انتظار دي نو که څه نوي سم لیکلي څه کتونکو ته کوم راډالې کو ډېر زیات به خوشحاله هارون باچا یو غزل به سره شریک کړم د هغې نه مخکې یو دوه درې شعر به ته ووایم شعر دی چې ما ډېر برداشت وکړو څادر مې خوله کې ونیو ما ډېر برداشت وکړو څادر مې خوله کې ونیو خو زما د سخت راز مخلوق ته زما اوښکې او بل شعر دی ټول حسرتونه ارزوګانې مې د پند زړه کې ټول حسرتونه ارزوګانې مې د پند زړه کې زه د خپل ځان قبر په خپله یم ما ملټوه مینه په رښتیا او ته دا باسي ګپ یار مینه په رښتیا او ته دا باسي ګپ یار سترګو کې ادا او ته دا باسي ګپ یار لاس پورته کول او بیا حق کې مې دعا کول لاس پورته کول او بیا حق کې مې دعا کول ما پسې جړا او ته دا باسي ګپ یار
اے د لوی بورجل پیغلې ما سره جونګړه کې اے د لوی بورجل پیغلې ما سره جونګړه کې شپه تر سپین سبا او ته دا باسي ګپ یار ډېر ښه دی استاد یو شعر راته یو ځل بیا ووایه. مننه دی. اے د لوی بورجل پیغلې ما سره جونګړه کې شپه تر سپین سبا او ته دا باسي ګپ یار ډېر ښه دی. زړونه به پیوس کړو نور را به شي زما تر څنګ زړونه به پیوس کړو نور را به شي زما تر څنګ لوز د وفا او ته دا باسي ګپ یار زبردست ډېر بچا سترګو کې نشه زما سترګو کې نشه خمار زلفې کې شانه وانه سترګو کې نشه خمار زلفې کې شانه وانه تلو تلو کې خندا او ته ډېر دا باسي ګپ یار ډېر ښه او ځان به ښه سینګاره کړې خال به په ځن ولګې ځان به ښه سینګاره کړې خال به په ځن ولګې شونډو کې مسکا او ته ډېر ښه دا باسي ګپ یار نور به ته پښتون وینه پس له دې نه توی نشي نور به د پښتون وینه پس له دې نه توی نشي دا احسان په مونږ او ته دا احسان په ما او ته دا باسي ګپ یار ډېر ښه او د مقطع شعر دی بچا ښه سړی دی خوږ سړی دغه د دارمی حیدر ډېر ښه سړی دی خوږ سړی دغه د دارمی حیدر دا صفت زما او ته دا باسي ګپ یار ډېر زبردست غزل روماني غزل کتونکو تاسو واورئ د استاد صاحب نه استاد صاحب ډېر زبردست غزل و نو که بل څه غزل هم د کتونکو زموږ سره شیر کړي زیات به خوشحاله شو باچا دا غزل د واجد خان په فرمایش دی وی چې مینه نه کوي بیګار کوي نو نه دی کوي چې مینه نه کوي بیګار کوي نو نه دی کوي هسې نازړه غوندې اظهار کوي نو نه دی کوي زما خو دغه التجا ده وروره امن غواړم زما خو دغه التجا ده وروره امن غواړم که به دښمن مې څوک ګزار کوي نو نه دی کوي ډېر ښه دی استاد صاحب دا شعر راته یو ځل مننه جی زما خو دغه التجا ده وروره امن غواړم زما خو دغه التجا ده وروره امن غواړم که به دښمن مې څوک ګزار کوي نو نه دی کوي د خپل بنده سره د خدای د لوی کرم ته ګوره د خپل بنده سره د خدای د لوی کرم ته ګوره دی چې د رب ذکر په شمار کوي نو نه دی کوي او چې په شیشه مې ښې په تبر وهي ملا مې ماتوي چې په شیشه مې ښې په تبر وهي ملا مې ماتوي چې مخامخ قربان افزار کوي نو نه دی کوي زبردست تابه یې راوړی دی په سخته کې د زړه د زوره تابه یې راوړی دی په سخته کې د زړه د زوره څه د پردو غوندې کې کار کوي نو نه دی کوي ډېر ښه دی او د مقطع شعر دی بچا هیدره تک د شمشتۍ ښه دی روانه اوسي ډېر ښه هیدره تک د شمشتۍ ښه دی روانه اوسي چې د مغرور خرګوش رفتار کوي نو نه دی کوي ډېر ښه ډېر زبردست غزل کتونکو تاسو واورئ د استاد صاحب نه نو تر دې د مور کې خپل کوربار باچا ته اجازت د کیمرمین واجد سره په لوی اعلان سپارم د لوی الله په امان